الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا أما بعد परेशानियां मेरी उनसे न कहना परेशानियां मेरी उनसे न कहना कि वो भी सुनेगा परेशान होंगे कि वो भी सुनेगा परेशान होंगे। दरूद शरीफ हुआ सदर मुहतरम और जमा मुहतरम व मशरान व कशरान मानमस के तासु ज़मुन द दो मुअज़्ज़ज़ो मिलमनो और काबिल कदर उलमाओ द वक्त द तकाजा मुनासिब व तफसील सरा बयान नवावरे दा नौजवान तबका दा जल्मी जकलाल तजे के नास तिम्न दालकान तीरीगी यो बल तमा खई च दादे 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 तोल औरज दा जंजाल लगे दली जड़ के ख्याल को दालकान से चल गई हुब्याड़ला पदे तसली वर्कम चिजन द सदर रोड जीना है मां न में पजाड़ जान पर 150 रुपए सर जोड़ करे दे न में ईराने च
چادری په سر ده او بیا د بی د مافی او بیا د مافی نه به د ربړ کوناټی لګولې دي نو بیا دا لکان ولی ما تا ګوري او خلق تماخی چې داده صرف وجه دادا چې دا مولا ده د قرآن ویلې ده په دې کوڅو کې ګرځي چمټا ور سره د اوسپنې پلانی ماما قلندر راغله ده خزه چې ورته د سوګوري د دروازې په سوري کې سترګې سری وای خوري سوچا سید دي سترګې سری دي سوچا سید دي او سری هغه سترګې دا کمبخ په 400 سکلو سری شي نو دینی سوچا سید چیزی او سورنک لارو قلندر در نبی نوا دے کور تا دے خدای خیر کی قلندر در مزا بابا علا مزا قلندر بے نوالا خدای توبا غاٹ سنڈا بئی داتی عمر غٹ بئی چمٹا باور سرائی صحبا خدای توبا رئی اے بدبخ قوم دا سے خلقو لخیرات ورکولم ناروا دی تی دیتا آماده کې چې په تیار درته ملایږي مزدوری مکوا کار مکوا اے بدبخت تاسو وګورئ په شب قدر میاشت کې ښځې پالونه اچي کدی خیال کړي اچي د پښتنو کې ټول وایي کنه پالونه اچي تم چې ورشه پته خان پلار ستا پالم راووته تورته ښا څه پکې راووته ګیره به دې نورم لګوږدی شي هلته به سره وکړو دا خبرې خو نن مې دا خبرې ضروري ګڼلې دی خو وګورئ تاسو کې داسې دي محرم میاشت وه په کار چې شهادت څه خبرې کړې دا ده څه ووایي ما دغه ووایي راغلی وی تبی نیولی وی د کونینو ستن مې درته په دا سنبای کې وواله دې نه د تبه وطنه قسم په خدای دی چې په دې پېښور کې یو ملا دی یو سړی وله راغی وی جي ښځه مې په 3 کاڼي طلاقه کړې ده څنګه چلو مال راغی مال په 3 ویلی و ما یو 2 3 دی ویلی دی ویلی و ما دا خو طلاق غلیظه دی او حتی تنکح زوجا غیرنا بغیر بکار نه کیږي چې بل ته نکاح کیو وی چې دا خو ډیره ګرانه ده د پښتو ملک دی ما چې هر څنګه زه څو وی څه گنجائش به ونشي مال بالکل نه کی وی چرته یو ګټ کې څه پیدا کا ما وی چې بالکل نشتا لاړو صاحبہ لوی سړی ته ورغی او چې تلو نو دا پېښور کې نن بیان سهار روغنۍ پخی پېژنئ غوړي پې ومږي او داسې هغه او پکې لږ الوام کې خوجي دا مې راوړي دي ښه ډېره ښه چای وڅښه سبا بیا په 3 ورځ چې ورغی وی چې یو مسله پېښه ده وی څه وی داسې ښځې ته مې په غصه کې وویلې چې 1 2 3 دا ټکي هم یاد لرئ بعضې سړی راشي چې مولانا صاحب په غصه کې مې ووایي چې 1 2 3 نو په ایمان یې ووایي چې په رضا هم څوک ښځه پرېږدي چې په غصه کې نه یعنې په خوشحالۍ څوک ښځه پرېږدي چې په غصه کې نه خو غصه یې نو پرېږدي که په غصه کې وی جی داسې د 1 2 3 مې و پوه نه او بالکل غصه کې وم او مضغوم ام کار نه کولو نو ورته وایي چې کل تو وطعمی نه کل وطعمی سبا بیا صاحب روغنۍ څه چې دا دغه یې وړې کتلمې او یو یې مړې د لاوري نه خوشبویدارې او مزېدارې
دیکھو گورئی د خار خلق ملوانے جڑے نا حلوا خورن لاہوری دی حلوائی کی نے مکا چھوڑی ایک ملا تھا تو 10 کے لاہوری دے دکان سے سویرے کھڑوتا ہوئے ملک تاسو وران کو ظالمانو نامے زمون بدنامي تاسو سار دی حلوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړی دا پوره او قتلمه ته خوري او کزیر ما خو کپه دې 15 کاله کې خورلی زهر به می خورل بیا یې سبا یوړې ورته وای چې دې تاسو ګورا گالنو گول مگول رقصین کسی نو کہہ نہیں تے راتی جا کے اپنی رن نو کہہ کہ تنے منو قبول کی تو ہے وہ کیسی ہاں تتو کہہ کہ من بھی تنو قبول کی تو ہے تب بس نکاح ہو جیسی خود دوسرے ملا کو لو نہ پوچھئے ظالم نے ملا تباہ کر چھوڑ سنی تے ہفتے وچ کدی کدی تھے آیا کر آغخ پہ پروت وہی تیرے جت تو قربان جاواں میرا تو بیڑا گرک آیا ان ملوانے نے اور بجلی گھر کے ملا نے بھی منو تباہ کیتا آیا انہیں بھی غرق کیتا ہے کہ بالکل روانی ہوندی ورتے ہوئی چی بجلی گھر ملا نو چھوڑو بلا ظالم آدمی ہے اتھے کدی کدی آیا تھا کہ گل نو گول مگول رکھ کے ماں تو گو رہی چاچے ملک کو خوڑو خدای دیو کی چی وادم آگیو ملک تاو ماو خوڑو زما استا خو بیڑا تباش و گٹو یو دی امبر سرو می خلیا چو دا ونڈے او مال جو بنے دا پاکستان څوک خوري کله دا تنگو پینسو فیشنی کله دا ارتو پینسو فیشنی میاش کے والا لفظ جوڑے بدلاوا اور بدلاوا او دا دون دونائے بڑیندے اڑاریندے اس وگو رہی دا تنگو پینسو فیشن شو نوگت کمیس پا والا کیا او تنگی پینسی با او دا دیا چادرائی ہو گو رہی دا چپلار روانی داس دا گتیم داسی نیولی داسی با در تاو گوری با دا الیکشن کی یوا داسی وا زما ڈرائیورو ما سر نو ما تیوی چی مولانا زب کا دغی خو ما تاویم او کتا خدای راستی کزم تالا ووٹ در کن تا دسترگو تا خویوی او گور شرم دل یا قوم شرم دلو شرم دل بداغه کوئی چی بازار کې چا خزو د بډو نه تانو نه راو باسي اے شرم دلو دې دې کې چا خزو په بډو باندې تانو نه والی شي بداغه مینا بازار کې چا د خزو ناپونه درزیان اخلي د چا د خزو ناپونه اخلي اے شرم دلو تاسو د واده په کار د الک او د جنې د لاس تصویر وی د جنې لاس کې ناخن پالش لګېدلې ناخن پالش چې کوم خزو په نوکونو لګېدلې وی نه او 10 کېږي او نه غسل وزي ناخن پالش یو مستقل پلستر دی او 10 کی چې نوک اوچ پاتې شي او 10 نه کیږي غسل کی چې نوکان اوچ پاتې شي غسل نوزي رحمت بدر باندې څنګه ورېږي چې ټولې خزې په بیا غسل کې ګرځي الکه نوکونه سره کولو کې څه چل دی یعنی زه شیشه کایم د خلکو نوکونه دومره اوږد کړي دومره اوږد نوکونه د خزو سړی توب زده کوي مړی ممتبا ژوندي ممتبا ودونه ممتبا مړی ممتبا زندگی مټوله تبا ودونه له خلک راوړی کاډونه دی سبا غوبل ډونګي دی او کړنګ دی چې الکه ولی خدای دې قرآن کې پلاني وعده تللی چې سبلای په کې چولې و چې الله زرا خلق راغني الله زرا خیره درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې زده چې دا خلق راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې سده چا خوار غریب لور وعده دې خیرات ته غریب راغی جوګم زاده نو دا سیملا کیونی سن منډه تاسو بار د دروازې
دا تاسو خلک یو شرمېدلو، دا ستاسو ودونه دي، دا ستاسو خیراتونه دي. را پاسې علماء دیوبند چې دي رسول الله نه مني، اولیاء نه. اولیاء منم، په اولیاءو کې چرسخانه نه منم. اولیاء منم، اولیاءو کې بنگخانه نه منم. اولیاء منم، په اولیاءو دوپړای او باجې نه منم. که په دوپړو په باجو مړی بخله کیږي نو بیا د قران څه ضرورت ته؟ خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړای او باجې بوزي او ورته غږوي کړي. دغه وګورئ اولیاء تاسو منئ که زه منم. زه چې د ولی قبر ته ورشم قران ورته ویم او تا دوپړای او باجې او ډاله اغستی او جنډې دی اغستی او غړجی بنګ او پکې ګلونه ورچولي او سنیاسی پکې روان کړي. څه چل دی د بابا ډاله روانه او شرمېدل. اوس زمونږه پتا پدې ډول دا ناصر خان کیسټ هاوس بیرن کچره گیٹ اشرف روڈ د فقیر خان سره پګیټ کې د ناصر خان دکان. خزه دغه نه یری نو یو سړیو خپنه شي یو سړیو خزه ته ډیره یریدا او یو سړیو خزه ته اډو یریدا نه وی چاله کنه تاسو چل کړي ده تا نه خزه ډیره یریږي ما نه اډو یریږي نه. وی ما چې واده وکړو او کور ترالم لومبه شپه مې واده کوټه کې پیشو چې هغه میو ناری کا ما چړ راواغستو یو سو چړې مې پیشو وان چو مې والا خزه مې چوکته چو بیړای تباش. دا خو ډیر ظالم. هغه مې چې خزه یریدلې ده ننم یریږي. د لالا میتو سے چل کړي چې دم بیګاله پیشو بوتلې ده. دم بیګاله پیشو بوتلې ده. پولیس والا نه مې تاسو کو به دا خزم سمې والی کړ. وای چې نه راسز مکه لمم ټاپ ورکول. زمګلم ولټا پر کول مال په مونږ خو سمراګ دای دا باندې سونه خدایم خوار نه کده مونږ لگا د ټیمانو سيزونه ګرځوي هغه څورته وي دې څه شیونه پیدا کړی د ټیم ځان بچکی او مونږ وਹੀ نو مال دا خزم سمې و ولناس زمګلم ټاپ ور کول نو دوی ته به هدایت شوي کنه چې دا صنف نازک دی چې ډېری او نو وایي. په اخبار کې مې فوټو لیدو نو یو داسې پورا دغه غونډه ده مخ کې چې روان دا هم د چا تلخصي کړه دا هم د چا لور وي دا هم د چا خور وي. لعنت په داسې ملک لعنت پدا سے ملک چې د کوم ملک حیا او غیرت دای سړی ټول تباہ شو غرق شو سیلاب پر راغی چې زمون خزي سرکو ته راووته او بیا ملایت برباد او شریعت برباد. والله العظیم چې په دې ملایت ما تاسو نه پوزې او غوږونه پرې نه کړه زه به د سړي زوی نه. پاکستان کې سړی لاشتا دا یو څو لچرې کوچرې زکې کولې که پولیس او
او حکومت کې غیرت نه، قسم ته خدای دې چې په دې عوامو یې درته ټیک کړ. که دوی بیا په دې پېښور کې د اسلام خلاف ناره وواله او ما د دوی نه غوږونه پرې نه کړم، دا ګیره به زه په مخ نه ګرځم.